ملت ته د دولت خدمات وړاندې کولو په دوام لوګر کې د هیواد ملي بس اماراتي شرکت یو ځل بیا له لس کلن ځنډ وروسته د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د کابل لوګر لوی لارې مسافرو ته د تګ راتګ لپاره خدمات پیل کړل. ورته مهال ځایي مسؤلینو دې ولایت کې د ملي بس شرکت د خدماتو په پیل خوښي وښوده او ټینګار یې وکړ چې باید خلکو ته ارزانه، اسانه، منظم او معیاري ترانسپورټي خدمات وړاندې شي. بدون مو احترامانه هیله دا ده چې په اول سر کې موټر باید نه وي. کومه مسله دا ده چې ډریور وروسته کلندر یې د کار چې نگران یې ده هغه د چې خلک چې هم د ښځې احترام پیژني، هم د مشر پیژني، هم په کشر شفقت لري. بلخوا د کابل ملي بس شرکت د لومړي حوزې امیر لوګر کې د اوس لپاره د 4 ملي بسونو له لارې د خدماتو د پیل خبره وکړه او زیاته یې کړه چې اوس لوګر میشتي کولی شي له یوې خوا په 50 افغانۍ کرایې کابل ته تګ راتګ وکړي. کابل د چوک د ساحې نه د لوګر تر ولایته پورې فعالیت لري. اوس په الحال موږ 4 ملي بس په نظر کې نیولې دي. وروسته به د خلکو د تقاضا په اساس باندې موږ سره وسایسته او دا به ډېروو. زموږ د چوک نه تر دې ځای پورې به تقریبا 500 افغانۍ به وي. سوارلي خو موږ دغه سیټونه چوکۍ چې ډک شي او 10 نفر اخلي 50 روپۍ کرایه اخلو او تقریبا د سیو چې یو نیم ساعت کې را رسیږو کابل. هیره دې نه وي چې د اسلامي امارات په بیا واکمنېدو پر ټول هیواد د امن څادر غوړېدلی او په لومړي ځل لوګر کې هم د ملي بس شرکت خپل ترانسپورټي خدمات بیا پیل کړل.